د کار بازار لیبر مارکیټ. د کار بازار هغه اقتصادي چاپیریال ته ویل کیږي چې د کارکونکو او کار ورکونکو یا دولت، افراد او شرکتونو ترمنځ د کار په بدل کې د مزد او شرایطو په اړه معامله کیږي. ساده مثال، که دولت خلک او یا شرکتونه کارکونکو ته او کارکونکي کارموندلو ته اړتیا ولري، نو د کار بازار ته مراجعه کوي. د کار او مزد کچه. د کار بازار د کار او بیکاری او د مزد کچه ښيي. که د کار په بازار کې کارونه کم او کار غوښتونکي زیات وي، نو مزد به کم او بیکاری به زیاته وي. خو که کارونه ډیر وي خو کارکونکي کم وي، نو مزد لوړیږي او د بیکاری ګراف هم راکښته کیږي. د کار د بازار اهمیت. د کار بازار د مزد کچه ټاکي، د بیکاری اندازه اغیزمنوي او د مهارتونو ارزښت څرګندوي. لنډه پایله، د کار بازار له اقتصادي پلوه ډیر مهم دی، ځکه دا ښيي چې څومره او کوم مهارتونه شتون لري. دولت او خصوصي سکتور څو تنو ته په څومره مزد کار پیدا کولی شي، څومره فیصدي خلک پر کار او څومره بیکاره دي. سندس نساجي فابریکه د خودکفأ افغانستان څرک.